اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جرګي ټي وي ګرانو خدونکو السلام علیکم زم تاسو کوربه جنت ګل عادل سره د خپل مرګرو نادر خان لالا او شمشاد انګار صاحب تاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو. تاسو ډیره مننه. زه یو نظم دی د نشې په باره کې مې د دل صاحب لیکلی دی، نو دا یو نظم به د مینوالو سره شریک کړو چې یو کار ښه ناجایزه ناروا او د ګناه وي، یو کار ښه ناجایزه ناروا او د ګناه وي، خو دې له یې څوک وکړي چې پیدا یې د دنیا وي. یو کار به د نیکۍ وي په دنیا نه میلاویږي، خو دې له یې څوک وکړي اخرت پې ښایسته کېږي. یو کار وي نه د دې جان نه د هغه جان پیدا وي، دنیا آخرت دواړه غر کوي، نو دا نشه وي. نشه خو د انسانه که ځواني خرابوي، نشه که د انسانه که ځواني خرابوي، او نشه د مسلمانه زندگی خرابوي. نشه خو د انسان شخصیت خرابوي، نشه د مسلمانه آخرت خرابوي. نشه خو د خلکو د نظر غورځوي، نشه د اعتبار د لوی کمره غورځوي. نشه به د دنیا کې د بڼې په شان سپک کړي، نشه بې عزته شی د نو عزت پر نه ورک کړي. نشه خو د یا سوال یا چرته غلا ته جوړوي، نشه خو د بسر ناروا ته جوړوي. نشه به د کمبخته په دنیا باندې رسوا کی، نشه به د بدبخته د عالمو د خندا کړي. نشه خو د ټولو خوشحالو نه ساتي لري، نشه خو د خپلو او پردو نه ساتي لري. نشه خو د ښځې د بچو نه ساتي لري، نشه د جرګو مرکو نه ساتي لري. نشه خو په مثال د ځنګل اور د بس خورېږي، د یو نه بل ته لګي بل ته بل نه ته وررسېږي. نشه خو په مثال د ځنګل اور د بس خورېږي، د یو نه بل ته لګي بل نه بل ته وررسېږي. نشه هغه بلا ده چې د ملک نه ترقي خوري، سیالي خوري، خوشحالي خوري، زندگی خوري او ځواني خوري. نو علاج د دې ناجوړه، علاج د دې ناروغه معاشرې به کول غواړي، د هر رنګ منشیاتو مخنیوي به کول غواړي. علاج د دې ناروغه معاشرې به کول غواړي، د هر رنګ منشیاتو مخنیوي به کول غواړي. انګاره چې دا نوي نسل بد شي تبعه نه، انګاره چې د خوند واخلي د خپلې زندګۍ نه.